ټولنیزو رسنیو کې د ولسمشر غني ټویټ د پاکستان حکومت ولړزاوه. ولسمشر غني په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پر سوله ییزو لاریون کوونکو د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده چې د پاکستان حکومت یې غوسه کړ. د ولسمشر په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر ټویټر ولیکل چې دغه څرګندونې د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده. خو بل لور ته په ټولنیزو رسنیو کې د ولسمشر غني ټویټ د لر او بر افغانانو او بلوچستانو له تود هرکلي سره مخ شوی دی. د ارمان لوړي له وژنې وروسته په افغانستان، پښتونخوا او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د پاکستان د ریاست خلاف لاریونونه پیل شول او د پاکستان ریاست د پښتنو په نسل وژنې تورن کړ. د لاریونونو له پیل راهیسې د پاکستان پوځ د ښځو په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیری غړي ونیول چې یو شمېر یې لا تر اوسه نادرکه دي. د تاوتریخوالي په دوام سره د ولسمشر غني د صبر کاسه نسکوره شوه او پر سوله ییزو لاریون کوونکو روان تاوتریخوالی د جدي اندېښنې وړ وباله. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې د سولیزو مدني فعالانو او معترضانو په ضد تشدد مخ په زیاتېدو دی چې د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه، رسنۍ او حتی د پاکستان مدني او سیاسي بنسټونه هم دغه مخ په زیاتېدونکی تشدد تاییدوي او جدي اندېښنه ښیي. ولسمشر غني که څه هم د پاکستان نوم نه دی اخیستی، خو ژوره اندېښنه ښودلې چې د دغسې لاریونونو مخالفت کیږي. سیمه د مذهبي افراطیت او ترهګرۍ له جدي ګواښ سره مخ ده. د هر مسؤل دولت اخلاقي دنده ده چې د دغه ډول مدني فعالیتونو ملاتړ وکړي، خو له بده مرغه له دوی سره برعکس چلن کیږي. په داسې وخت کې چې زموږ لپاره د سیمه ییزو اعتراضونو او مدني فعالانو ځپل نه یوازې د ژورې اندېښنې خبره ده، بلکې ټولې سیمې ته منفي پایلې لرلی شي. د ولسمشر غني ټویټ په ټولنیزو رسنیو کې د لر او بر افغان ولسونو او بلوچستانو له لوري وستایل شو او تود هرکلی یې ترې وکړ. د اندېښنو په تړاو ډیره مننه. د سیمې مشرانو ته اړتیا ده چې د بشر حقونه خپل لومړیتوب وګرځوي. د عدالت غوښتنې او اساسي حقونو په برخه کې موږ د پاکستان له پارلمان او سیاسونو هم د قوي ملاتړ غوښتنه کوو. زه پر افغان مدني ټولنو غږ کوم چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې له سوله ییزو مدني فعالانو سره خواخوږي وښیي. موږ له یو بل سره جغرافیوي، تاریخي او کلتوري اړیکې لرو. پر ټولنیزو رسنیو د ولسمشر غني د ملاتړ له زیاتوالي او د ټویټ له هرکلي وروسته د پاکستان حکومت غبرګون وښود او د ولسمشر څرګندونې د پاکستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. موږ د ولسمشر غني ټویټ ردوو. دغه ډول نامسؤلانه څرګندونې ستره مداخله ده. افغان رهبرۍ ته اړتیا ده چې د افغانانو پر جدي ستونزو تمرکز وکړي. تر اوسه افغان حکومت د پاکستان د بهرنی چارو وزیر د څرګندونو په ځواب کې څه نه دي ویلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ په موخه د ولسمشر غني دویم ټویټ دی، خو له تیرو 2 اونیو راهیسې پر پښتنو مدني فعالانو او لاریون کوونکو له تاوتریخوالي وروسته د ولسمشر لومړی ټویټ دی چې د پاکستان غوسه یې راپارولې ده.